مرکز صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. خیر اوسئ، مننه. مرکز صاحب دغه د بمونو مور په افغانستان کې استعمال کړه په چین کې او اوس شکایتونه دغه راغلي دي چې هلته خلک د مختلفو ناروغیو سره مخ دي، سرطانونه دي، دغه پخوا کې په ماشومانو باندې دانې خېږي، نوي ماشومان چې پیدا کېږي سوی شکل او مختلف امراض، اوبه خرابې شوي، فصلونه نه کېږي. نو دغه بم چې شی دی دغه مادر افعال بم یا د بمونو مور چې ده دا څه رقم یو بم دی؟ ډېره مننه چې بلنه وراکړه دې بابونه، ځکه دا مهمه مسله ده. په خیر اوسئ. زه عرض وکړم چې موږ امریکایانو لومړي ځل لپاره د یورانیم اسلحې بمونه په عراق کې 1990 کلو کې چې په عراق باندې حمله وشو دوی استعمال کړه. کله چې دا استعمال کړه یو دم په عراق کې په ظرف د میاشتو کې خلکو باندې مختلفې ناروغیانې منځته راغلې او کله چې خپل دي عسکر بیرته امریکې ته راغله 2.5 لکه عسکر د امریکایانو چې دي په اصطلاح ډسیبیلیټي دغه کړ، یعنې چې د دغه نه ووتل، د کار نه ووتل، په مرضو اخته څه په نامه د ګالفورد سنډروم مرض ورته پیدا شو. نو په دې وخت کې چې دا یو ګروپ د امریکایانو د متخصصینو چې هغه هم منصبان وو عراق ته لاړل چې په اصطلاح د پاکي باره کې فکر وکړه. په ظرف د یو کال کې دومره کې 80% یو مړه سول. یو د یوونه چې ډاکټر ډاګراکي چې ما سره یو دغه پیژندګلوي لري ژوندی دی. نو دا مسله دوام وکړه کله چې د کوسوو باندې په یوګسلاویا باندې حمله وشوه، همدارنګه مرضونه پیښ شو. دا پیښ شو د یو نوي دغه خبره لنډه کله چې افغانستان ته مسله راورسېده په 2001 کې موږ ډېر په تشویش کې چې دوی دا استعمال نه کړ. نو لومړي ځل لپاره د افغانستان کې نوي جنریشن د بنکر بستر بمونه ورته وایي، کله چې په غرو به یې وهل په غرو کې به داخل کې ننوته بیا به ډز ورکړ، انفلاق به یې وکړ. او تشویش هغه کې پیدا شو کله افغانستان کې اولو 2 هفتو کې کله چې بمونه بمباردي شو کې خلک به شبخانو ته تل بدون دغه نه زخم نه دغه نه حدود د ساعتو کې مړه سول. نو دلته موږ ګروپ د ملګرو د کاناډا نه هغه لاړ چې راځي چې انویسټیګیشن وکړو چې دا څه خبر ده. موږ ته دا په ده کې و چې رښتیا هم دي ایراني مسلې استعمال کړي دي. نو کله چې دوی لاړ افغانستان ته د خلکو سمپلونه یې راوستي، د ګل په مخ میتیازو سمپلونه، د اوبو سمپلونه، دا یې راوړل چې وګوري چې رښتیا هم امریکایان دا شی استعمال کړي که نه. دا یې راوړل د برټش جیولوجیکل سروې لاب ته. هغوی دا څېړنه وکړه، انالیسس یې وکړه. کله چې انالیسس وکړه ټول ډېر یودم حیران پاتې شو، ځکه حیران په دې نه و ځکه تاثیرات هم لیدلي وو. خو کله چې د انالیسس یې وکړه د یورانیم آیسوټوپ د خلکو په میتیازو کې د 200% نیولې تر 2000% د نورمال نه لوړ و. 2000% پورې نورمال نه لوړ و. 2000%. بله. او دغه د بمونو مور د کوم یورانیم استعمالیږي؟ دوی داسې دي چې دوی 2 شی دي. یو هغه وایي چې موږ دغه بم چې دی چې استعمال کړی دی دغه د وخت نه حتی د ویتنام د وخت نه دغه شوی دا شی زیاتره دا شی چې دي دوی د شیان کلاسیفای نه دي، بعضې کلاسیفای دي بعضې کلاسیفای نه دي. هغه معلومات چې کلاسیفای نه دي دوی دغه باره کې خبرې نه کوي. ابه متل د وایي دغه څه نومېږي څوک چې اوږه وخوري چې بوی ځینې ځي خامخا به یې اوږه خوړلي. نو دغه چې دا دوی هم ډېرې خبرې کړي دي، موږ ته به ویل نه 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 هر څه مشکل نه ده، موږ دا شی نه دي استعمال کړي، دا خوش افواهات دي. نو موږ کله چې د افغانستان ارقام د عراق د ارقام سره، د بصرې د ارقام سره، د بغداد د ارقام سره، د بلګراد او هرڅګوینه او کرویشیا د ارقام سره مقایسه کړه، د افغانستان د سوی شکل دغه ارقام د سرطان ارقام تقریبا مکمل آیډنټیکل 100% کې عین شی دي. افغانستان کې خو به یو چا سرطان درلوده میاشتو به خلکو باره خبرې چې فلانکی سړي او فلانکی ښځې سرطان چی درلوده. الان اوس د شلغمه نه ډېر سوي په اطلاع هر نفر چې مري فلانکی د وینې سرطان نه مړ شي، دې نه مړ شي، هغه نه مړ شي. تاسې اوس شبخانو ته لاړ شئ په افغانستان کې په اساس ما د معلوماتو اکثره خلک چې په مرضو اخته دي سرطان ده، لوکیمیا ده،
او تاسو کې فکر وي همدارنګه شکر مریضوي به حد زیاتې شوي یو د دلایل نه هم دا ده. نو د mother of all bomb په وره کې زه باید عرض وکم چې دوی خلکو ته دغه ورکوي، خلک غولوي، وایي چې نه په دې کې چې دا یورانیم اسلحې نه دي استعمال شوي بلکې ریګولر دغه د ایکسپلوسیو دي او نه پوهېږم د C4 د چی دي. لومړی خبره دا ده چې دي کې چې دي یو هغه دي چې کلاسیفای یعنې دغه عامو ته معلومات ته، یو هغه ډي کلاسیفای دي. ډي کلاسیفای دوی نه یادوي. سوال دا چې دوی ته څه ضرورت وشي یو دم دا اسلحه استعمال کړي. په افغانستان کې دوی ټول اسلحې دغه کړي استعمال کړي دي او ازمویلي دي. نو دا اسلحه چې استعمال کړي دا برخه دی بنکر بستر بمونه ده چې د استعمال کې دا داخل تلار داخل کې انفلاق وکړ او بیا ماسیو دغه وکړه کلاودین پیښ کړي دي نه یعنی دغه سو وريزینې جګه سو دي نه یو دم کله چې دا دغه سو انفلاق وکړي او خبره داسې ده چې باید وای خاصه دی وای دا نه دي استعمال شي. نو دا سرطان او دانو شند د اسمان نه را پیدا شو ځکه دا دغه چې دا ټیپیکل خاصا ډول سره چې دا شی دین پیخي دا اصلا د تاثیراتو د یورانیم د اسلحې څخه بلل کیږي. یعنی دا کوم نښې چې دی دا ښکاره کوي چې په د بمونو مور کې په یو شکل یورانیم یا رادیو اکټیو مواد شته دی. بله دا پسلو کې داسې دي که دوی ووایي چې نه داسې نه دي تاسې لاړ ویکیپیډیا نور شي کې وګورئ یا دلته نسته دلته معلوم نه دي. دوی داسې دي چې ډېرو اسلحو لپاره دوی چې دي دغه کلاسیفاید معلومات دي. زه به تاسو ته عرض وکړم ما د دې اسلحو افشا کول د دې دغه تاثیرات د افغانستان په خلکو باندې لومړي ډول سره مخکني ولسمشر کرزي سره په 2011 کې 2.5 ساعته زه سره کېناستم، ټول شواهد مې د الف نه تر یا وروښودل. بیا دغه چې د سپانتالو کتنې مې یا نومې معنی ده هغه کوم کتاب کې نشته کړل کې مزخرفات نشته کړي وه، اما ما ورته ویل صحیح ده تاسې به هر څه پر امریکا کنسپیرسي تیوري کوئ و دا نتایج د خلکو د امتیازه څنګه غلطه وای. دا خو موږ سره دا خو دغه د سینمیکي لابراتواري نتایج ښیي چې دلته رادیو اکټیو مواد اغېز شته د خلکو په بدن کې. نه یوازې دا بلکې د یورانیم آیسوټوپ چې دي یو آیسوټوپونه چې په طبیعت کې نه پیدا کیږي بلکې په لابراتوار کې جوړیږي هغه یورانیم 236 ورته 214 یورانیم هغه آیسوټوپ ده. کله چې یورانیم فلز غني کوي یا بم ځینې جوړوي او یا فرضاً دغه کوي برېښنا ځینې تولیدوي. په دې د کنورژن پروسس کې چې ده یورانیم 214 تولیدېږي. 214 چې مان میډ آیسوټوپ یعنی په لابراتوار کې جوړ شوی آیسوټوپ چې په طبیعت کې نه پیدا کیږي. یوازینی وخت په طبیعت کې یورانیم 214 پیدا شوی ده هغه د یورانیم په معدن کې او په افریقا کې چالته تاثیر ده هغه لاسته لکه یو کره غوندې داخل کې نو خاطر لري چې امکانات پیدا کېدو دي خو په طبیعت کې د دې شتون نشته. نو د خلکو په امتیازو کې چې یورانیم 236 پیدا کړ 214 پیدا کړ دا بدون د شک او شبهه نه په ثبوت رسي چې دا چې دغه نه د امریکایي د اسلحو نه پیدا شي. یو دوهمه خبره دا ده منګه چې د عراق کې د خلکو سوی شکل اطفالو د سرطان او د دیو عراق او یوګسلاویا کې مقایسه کړي څه مرزونه چې په افغانستان کې پیدا شوي عین شی مرزونه په عراق کې او په یوګسلاویا کې یعنی اپیډیمیولوژیکل انالیسیس ورته وایي چې یعنی تاثیراتو دغه نه د مرض د اسلحو د تاثیراتو دغه څېړنه چې ده هغه ما افغانستان کې په کلو کورو کې کړې ده. هرات نه نیولې تر د کونړ پورې ما د معلوماتونو اوس په اچین کې چې د اسلحې استعمال شوی غیر دی نه چې سوی شکل پیدا کیږي غیر دی نه چې سرطان دی الته مثلا فصلونه نه کیږي او بو باندې تاثیر کړی دی. دا ټول یوازې رادیو اکټیو مواد دي کنه نورم څه شته دی چې مثلا فصلونه باندې فصل نه کیږي ځمکې کې کروندې خراب شوي دي نو دا څه رقم بم دی؟ دوه شی دي یو د انفلاق تاثیر ده کله چې انفلاق وشي نور ایکسپلوسیو مواد پکې دا انفلاق خپل هم چې کیمیکل ریاکشن پیښ کوي یو کیمیاوي ریاکشن پکې کیمیاوي ریاکشن کې چې د بای پروډکټ یعنی دغه
مختبل کیمیاوي مواد تولیدېږي هغه هم تاثیرات په دې باندې لري. یو او دوه خبره دا ده چې یورانیم تنه د یورانیم باره کې خبرې نه کوو. موږ دغه یورانیم چټل یورانیم دي چې په دې کې ډېر نور کیمیاوي مواد هم موجود چې د یورانیم تیار استعمال شوي دي. یعنې داسې برخه د یورانیم په دې کې شته د دې نه تیار بم جوړ شوی، د دې نه تیار دغه د برېښنا تولید شوی. په دې کې 6-8 رقم نور کیمیاوي مواد هم شته. نو کله چې دا انفلاق وکړي نه یوازې چې د یورانیم اصلي دغه تاثیرات دي بلکې نور کیمیاوي مواد همدارنګه دي. ځکه موږ دا مسله همدارنګه په 2002 کې اډرس کړه کله چې کاریزو کې خلکو د اوبو د شکونه مړه کېده. په دغه کې په 2002-2003 کې په مومندره کې په دور بابا کې په اچین سره منطقه کې نور توربوره منطقه کې شایکوټ کې په د هلمند منطقو کې په خپل کابل کې دغه سره د جلالاباد کې په ډیرو ځای کې چې موږ څېړنه وکړه په مزار کې همدارنګه کلیزیا اولینی بمونه ولیکو. نو زیاتره 9% چې دا بمونه ولیدلي دي اکسکلوسیولی د پښتنو په منطقه یعنی بالکل اکسکلوسیو دغه عام چاودیدونکي مواد چې دي هغه هم کیمیاوي اغېزې لري. خو متاسفانه زموږ صحت عامه وزارت او اوس د ملي امنیت شورا کوم هیئت چې تللی دی هغه وایي چې هیڅ کوم منفي اغېزه دی نه درلودله. برکه صاحب مننه. اوس په یو بل اړخ هم خبرې کوو، هغه دا ده چې د دې وسلو استعمال په نړیوالو قوانینو کې څنګه دی؟ آیا دا رقم وسلې استعمال چې عامه وژنې کوي او پراخ تاثیرات لري دا منع نه دی؟ دې ته weapon of mass destruction وایي په انګلیسي کې. weapon of mass destruction چې عامه وژنه تولیدي دا د جنیوا کنونشن باندې په تمام معنا سره منع ده. په ټول کنونشنز چې دغه سوي دي په پس دویم نړیوالې جګړې نه چې دا دغه سوي په ټولو باندې چې دا یو غیر قانوني عمل ده. انفیکټ په 2004 کال کې کله چې نړیواله دغه د وار کرایم ټریبیونل دغه جوړه شو په جاپان کې. په دې کې 15 قاضیان او سرانوالان د ټولې نړۍ پکې برخه اخیستې وه چې د افغانستان کې د استعمال د دوه اسلحو او د شواهد وڅېړي او په دې باندې نظر ورکړي. دغه ټریبیونل کې زه اصلي شاهد وم دغه جورج دبلیو بوش په مقابل کې. د بوش په مقابل کې اصلي شاهد زه وم په 2004 کال کې او دا شواهد چې موږ وړاندې کوو او ویټنسز دا خلک چې راغله او ما زه مین ویټنس وم البته او شواهد مې هغوی ته وړاندې کړ. هغوی ټول دغه ساینټیفیک بورډ ما دا څېړنې چې دي دغه کړې وڅېړلې او دا شواهد چې په دغه کړه هغوی دغه په غیاب کې جورج بوش په 1100 جنایي دوسیو باندې محکوم کړ په دغه څرمېږي او دا چې په اصطلاح وار کرایمز اند کرایمز اگینست هیومانیټي ان جنوساید په درې ټکو باندې چې دا په 1100 جنایي دوسیو باندې په غیاب کې د محکوم کړ. نو دوی چې دا فیصله چې د ټریبیونل وکړه دا ټول د بین المللي قانون په اساس باندې و، د مختلف کنونشنونو چې په دغه کې دنیا کې دیغو په اساس باندې و. دا ټول مسایل چې د 15 مملکتو قاضیانو او سرانوالانو په ګډه د فیصله کړې. صحیح. اوس بیا دغه یو جنایت وشو د بمونو مور په افغانستان کې استعمال شول او اول ځل استعمال شول. یعنی د دې معنا دا ده چې عملی تجربه د بل ځکه نه ورشوه. فلوریدا کې استعمال شو خو هلته په دشت کې و او عملی تجربه خو په افغانستان کې د استعمال شول. نو اوس افغانستان حکومت نه خدا توقع نشته ده ځکه افغانستان حکومت خو کوشش کوي چې انکار تی وکړي د منفي اثراتو نه، لیکن نړیوال قوانین خو دلته شته دي. آیا مثلا ملګري ملتونه یا دغه څه شته دي چې د دې قضیې پوښتنه وکړي؟ متاسفانه وروره داسې ده چې موږ دغه د 1999 تر نیم کلونه نیول تر نن زمانه چې څه دغه د ضد وار خلکو ما په شمول باندې غږونه پورته کړي، هم نړیوالو ته تللي هم ملګرو ملتونو ته هغه ته بل ته
دا ټول بین المللي سازمانونه چې دي د دې اصلي فنډینګ پیسې د اپریشن چې د امریکا نه راځي دوی چې په هیڅ ډول سره استقلال د عمل نه لري په دې مسایلو کې. یو دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت چې د دې بیلګه چې د کرزي په حکومت کې کرزي صاحب په حکومت کې زوارغلم کرزي صاحب چې په ډیر دغه باندې جديتوب باندې ویل چې و نسل په سلو کې ودا کمیسیون جوړیږي د کمیسیون مشري وته کې ماته ویل ورته کرزي صاحب ګمان کوم چې دا وړي شړې شي